السلام علیکم ګرانو مینوالو، امید لرم چې تاسو ټول به روغ جوړ وئ او د ژوند په مزو کې به وستانو ډیر افسوسناکه دردناکه واقعه مخې ته راغلې ده. مردان سره تعلق لرونکی یو ښایسته ځوان زلمی چا ظالمانو ډیر په بې دردۍ سره قتل کړو. دوستانو په څه وجه یې قتل کړو او مور او پلار د ده ځوان د قاتلانو باره کې څه وایي. دوستانو پولیس څه وکړو او قاتل یې ګرفتار کړو که نه، مکمل معلومات در سره په دې ویډیو کې شریکوم. زموږ ویډیو در سره تر اخره پورې وګورئ چې د مکمل معلومات نه خبر شئ چې آیا دا دومره ظلم او زیاتې چا وکړو چې د ګل په شانتې ښایسته ځوان چا ظالمانو ډیر په بې دردۍ سره قتل. دوستانو ویډیو کتو نه مخکې که تاسو زموږ په دې چینل کې نوي وئ نو زموږ د چینل مخه در سره ضرور سبسکرایب کړئ چې زموږ کومه نوې ویډیو راځي چې هغه تاسو ته په اسانۍ سره در رسي. او د دې سره د ټالۍ نشانه مو ووایئ چې تاسو د تازه معلومات نه زر تر زره خبریږئ. دوستانو یقینا چې ډیر غټ ظلم او زیاتې شوی دی او یو ښایسته د ګل په شانتې ځوان چا ظالمانو ډیر په بې دردۍ سره قتل کړو. دوستانو قتل کېدو نه بعد یې بیا اوبو کې وغورځولو چې لاش یې معلوم او چاته پته ونه لګي چې دا دومره ظلم او زیاتې چا وکړو. خو چونکې د ریسکیو 112 والا د اوبو نه لاش یې راوویست او چې کله خلک خبر شو نو لاش یې راوویستل او د هغه شناخت وشو چې په هغه شناخت مردان کې د یو ښایسته ځوان د علي په نامې وشو او د هغې نه بعد یې د هغه خپل مور او پلار ته په حوالې کړو او مور او پلار یې دا خبره کوله چې دا د سهار نه د ملګرو سره په چکر تللی او د هغې نه بعد نه و راغلی. او چونکې زمونږ مکمل دعوا د دوی په ملګرو باندې دی ځکه چې دا د ملګرو سره په چکر باندې تللی و او د هغې نه بعد بیا موږ ته هیڅ قسمه اطلاع رانغله او اوس دا موږ ته د لاش اطلاع راغله چې دا وفات شوی دی، یعنی دا هغوی قتل کړی دی. ډېر غټ ظلم او زیاتې زموږ سره کړی دی، حالانکې زموږ د زوی خو د چا سره هیڅ قسمه ظلم او زیاتې او څه دشمني نه وه، نو دا دومره ظلم او زیاتې زموږ سره ولې شوی دی. او پولیس ته هم زموږ دا درخواست دی چې زموږ قاتل دې زر تر زره ګرفتار کړلی شي چې آیا دا دومره ظلم او زیاتې زموږ سره چا وکړو. زموږ د زړه ټوکړه یې زموږ نه جدا کړه. دوستانو یقینا چې ډېر غټ ظلم او زیاتې شوی دی. یو ځوان بچی ماشوم سترول ډیر ګران کار دی او چې کله ستر شي د هغې نه بعد چې څوک بیا قتل کړي، چې کله د ګاټ شي نو خلک یې درته قتل کړي. یقینا چې ډیر غټ ظلم او زیاتې شوی دی. دوستانو په کار دی چې د دوی قاتلانو ته پانسي ورکړلی شي. دوستانو امید لرم چې تاسو به زموږ ویډیو ضرور خوښ شوي. نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره د چینل مخه در سره ضرور سبسکرایب کړئ. ډیره مننه، شکریه، د الله په امان.